السلام علیکم. ډیره مننه ذاکر خټک صاحب، رفعت خټک صاحب، اشفاق خټک صاحب او ټولو ملګرو ته زما سره چې کوم راغلي دي، چې کوم ماته مخامخ ناست دي، د چې کوم اوس رالل. او بیا مرحم صاحب ډیره مننه، ډېر ښکلي کلامونه، ډېر ښکلی پروګرام، ډېر ښکلی منظر، ډېر ښکلې عکاسي. او دا جرګه چې کومه جوړه شوې ده د شهیدو خټک ادبي جرګه ده، خټک ادبي جرګه، دا هم تاسو ته مبارکي درکوم. او شهیدو بیا را ژوندی شو ځکه چې ډېره موده په دې کې دا ادبي هلې ځلې چې کوم وي دا بلکل کمزوري شوې وي او شهیدو یو قسم ته اکوړي ته محتاجه شوی. خو بیا الله پاک داسې زلمي را پیدا کړل، داسې مینهوالې را پیدا کړل چې هغه یې را وړاندې شول، دا قدم یې واخیستو. موږ به درسره یو انشاءالله شانه به شانه. د یو کلام اجازت به غواړم. وایي دا ویني د شرابو جام دی درس تر نه وباسه، دا ویني د شرابو جام دی درس تر نه وباسه، پښتون څه د ملنډو قام دی درس تر نه وباسه. یو شیخ په ځان پوه نه شو، په جذبه کې راته وایي، یو شیخ په ځان پوه نه شو، په جذبه کې راته وایي چې هورې د الله انعام د درس تر نه وباسه. یوې ته لیچې ماتې کا، دا بله ورپسې کا، یوې ته لیچې ماتې کا، دا بله ورپسې کا، راځه د مدینې نظام د درس تر نه وباسه. زمونږ د تپوس څوک دي میزایل را پسې راوړه، زمونږ د تپوس څوک دي میزایل را پسې راوړه، دا ملک د امریکي غلام د درس تر نه وباسه. راتاوې که خپل ځان ته که مفاد پکې ویستی شي، ډېره مننه. راتاوې که خپل ځان ته که مفاد پکې ویستی شي، زمونږ خو د مرزه اسلام د درس تر نه وباسه. او سرګند په دې وطن کې رور درور وینو ته ناست دی، سرګند په دې وطن کې رور درور وینو ته ناست دی، یوازې ګنې سود ارام د درس تر نه وباسه. سرګند په دې وطن کې رور درور وینو ته ناست دی، یوازې ګنې سود ارام د درس تر نه وباسه. کافر بشي که نن خو د شرابو نه پشا شوي، کافر بشي که نن خو د شرابو نه پشا شوي، لیلا ده او کافر ماښام دی درس تر نه وباسه. او ګراني کوم د کمکله خار ځان پکې خرڅېږو، ګراني کوم د کمکله خار ځان پکې خرڅېږو، راځه په پښتنو نیلام دی درس تر نه وباسه. ګراني کوم د کمکله خار ځان پکې خرڅېږو، راځه په پښتنو نیلام دی درس تر نه وباسه. او په زور د کرونا کیس کې راوله چې مړ شي، په زور د کرونا کیس کې راوله چې مړ شي، د پلار مې معمولي زکام د درس تر نه وباسه. په زور د کرونا کیس کې راوله چې مړ شي، د پلار مې معمولي زکام د درس تر نه وباسه. په سپینه ورځ یې وله مټ پې سوړ که په پنجاب کې، په سپینه ورځ یې وله مټ پې سوړ که په پنجاب کې، پښتون په دهشتګرد بدنام د درس تر نه وباسه. او که وپې اجازت دی که تنقید که اعتراض وي، که وپې اجازت دی که تنقید که اعتراض وي، بې موره د منظر کلام دی درس تر نه. ډېره مننه جي، ډېره مهرباني جي، ډېره مننه جي صاحب. وایي داسې شپې هم په موږ راغلي چې سهار یې داسې شپې هم په موږ راغلي چې سهار یې نه و، داسې روژې به موږ نیولې چې اختر یې نه و. چې مې د مرګ په خبر شنه شوه د خندانه ورته بریال صاحب، چې مې د مرګ په خبر شنه شوه د خندانه ورته، دا مې په مرګ خوشحاله نه وه خو باور یې نه. چې مې د مرګ په خبر شنه شوه د خندانه ورته، دا مې په مرګ خوشحاله نه وه خو باور یې نه و. چا ویل چې تېره شوه بلا وه برکت یې نه و، ما ویل که مکړو دا هغه وه خو څادر یې نه و. او اوس مې د بندو دروازو نه هم سامان وځي جاوید صاحب، اوس مې
د بندو دروازو نه هم سامان وځي غلا مې د هغه کور نه کېده چې ورې نو بیا وایي منظر صاحب اوس مې د بندو دروازو نه هم سامان وځي غلا مې د هغه کور نه کېده چې ورې نو پښتانه داسې په ټیټ سر د باچا خان نه بغیر پښتانه داسې په ټیټ سر د باچا خان نه بغیر دا خلک مه سوځوه خدایه پیغمبرې نه پښتانه داسې په ټیټ سر د باچا خان نه بغیر دا خلک مه سوځوه خدایه پیغمبرې نه و سترګې د هغه خلکو ټیټې وي چې بره ناست سترګې د هغه خلکو ټیټې وي چې بره ناست وو شمله هغو خلکو تړلي وه چې سر سترګې د هغه خلکو ټیټې وي چې بره ناست وو شمله هغو خلکو تړلي وه چې سر نه و چې سترګورو ړندېدل به دې په سترګو پسې چې سترګورو ړندېدل به دې په سترګو پسې دیدنې داسې کس ته یوړو چې نظر یې چې سترګورو ړندېدل به دې په سترګو پسې دیدنې داسې کس ته یوړو چې نظر یې نه و څوک چې اسمان کې ګرځېدل هغه په کور کې ناستل څوک چې اسمان کې ګرځېدل هغه په کور کې ناستل سپوږمۍ ته هغه خلک راغلل چې وزر یې او د میدانونو شاسوار په تندکونو ګرځي د میدانونو شاسوار اشفاق سي د میدانونو شاسوار په تندکونو ګرځي اسونه هغه خلکو وساتل چې خر نه دا شعر بیا وایي منظر صاحب د میدانونو شاسوار په تندکونو ګرځي اسونه هغه خلکو وساتل چې خر نه بدقسمتي خو زمانه وه که جانان مې نه و بدقسمتي خو زمانه وه که جانان مې نه و بدقسمتي خو د هغې وه چې منظر یې نه و وای شک ته مې بنیاد وګوره مړ مې کا شک ته مې بنیاد وګوره مړ مې کا یا راته جهاد وګوره مړ مې کا مننه او ما خو د جنګونو سره نه لګي ما خو د جنګونو سره نه لګي ته راته فساد وګوره مړ مې کا ما خو د جنګونو سره نه لګي ته راته فساد وګوره مړ مې کا او منظر صاحب شعر دی چې زه خو د محدود عمر خاوند یم زه خو د محدود عمر خاوند یم ځان ته زنده‌باد وګوره مړ مې کا زه خو د محدود عمر خاوند یم ځان ته زنده‌باد وګوره مړ مې کا او زه ګورې په ډزو باندې نه مرمه زه ګورې په ډزو باندې نه مرمه خوله کې د ارشاد وګوره مړ مې کا مننه او تاسو ته خو ګرانه نه د نوم ته مې تاسو ته خو ګرانه نه د نوم ته مې مخکې زنده‌باد وګوره تاسو ته خو ګرانه نه د نوم ته مې مخکې ارواښاد وګوره مړ مې کا مننه او ستا نوړی زما د برکته ده ستا نوړی زما د برکته ده او ستا نوړی زما د برکته ده زه چېرته امداد وګوره مړ مې کا مننه او زه خو په اسانه طریقه مرم ننګیال صاحب دا شعر د تاسو ته ډالۍ وي وایي زه خو په اسانه طریقه مرم او ما ته اعتماد وګوره مړ مې زه خو په اسانه طریقه مرم ما ته اعتماد وګوره مړ مې کا غر یم حوصله مې دنګه دنګه غر یم حوصله مې دنګه دنګه ده ځکه نه فرهاد وګوره مړ مې کا غر یم حوصله مې دنګه دنګه ده ځکه نه فرهاد وګوره مړ مې کا او منظر صاحب دا شعر سپیشل تاسو ته ډالۍ وي چې دی اسلام آباد کې خو ژوندی یم دی اسلام آباد کې خو ژوندی یم بل اسلام آباد وګوره مړ مې کا مننه او بل یم چراغ یم رڼا کوم بل یم چراغ یم رڼا کوم زلفو کې د باد وګوره مړ مې کا بریال صاحب دا شعر تاسو ته ډالۍ وي چې بل یم چراغ یم رڼا کوم زلفو کې د باد وګوره مړ مې کا او مرګ ته د تاثیر منښت یې ومنه مرګ ته د تاثیر منښت یې ومنه زړه کې څه مراد وګوره مړ مې کا دا نظم دی داسې بوته ویو چې په قیامت دی نه وایي زه به تا ته په ژړا یم ته به ما ته په ژړا یې ژوند به داسې حسان نه وي هر سړی به پریشان وي
نور به څو نیزې را ټیټ وي او کتل به ورته ګران وي پس کروټ کو ګرځېدل به بیا د هر څیز نه آسان وي زړه خوړل به زندګي وي خوف به هر ځای کې ارزان وي ښایستونه به سر کېدي اسرائیل به په ژړا شي چې زما کار څومره سخت خپل خالق ته به ګویا شي باوجود د دې به غم وي چې ټول عمر ته رڼا شي امیدونه به سر کېدي یو عجب غم به پیدا شي هر مزاج به مستقل شي او هیواد به سره بیدیا شي بادشاهان به اویزان وي د رنګین خیالونو ټال کې ابراهیم سره به غم وي اسماعیل به ورپسې وي او موسی به حق حیران وي کوه تور کې به لمبي وي د یوسف سره به خوا کې واړه رونه بېمزې وي د قدم مجال به نه وي هر اسمان به غرغره وي انتها خو لا پرېږده چې ابتدا به تکه سره وي مننه د سوال جواب موقع به د هر یو څیز نه درنه وي نه به فکر وي د خېټې نه به مینه کې څه زور وي مور به منډې کړي د زوینه او د پلار حالت به نور وي خپل لباس به هر سړي ته په وجود باندې پیغور وي پرګلي به شي په ځمکه زلزلې به شي په ځمکه او په دې کې به آواز شي چې بس ټول ودرېږئ دم شئ د ثواب سره به ګورو د عذاب سره به ګورو جنتونه هم بلا دي دوزخونه هم بلا دي لږه سا واخلئ ځوانانو نعمتونه هم بلا دي خو د ځمکه ځکه سره ده او اسمان هم غرغره دی او دا ګیر چاپیر مخلوق هم ځان ته په ناره دی یو بشر تاسو کې نشته مننه یو بشر تاسو کې نشته یو هستی لا په سجده ده یو نظام لا را روان دی په سجده کې په جړا دی یو امید لا اوس هم شته دی ستاسو خیر غواړي لګیا دی د خپل ځان نه بې پروا دی او په یو سا کې گویا دی او په یو سا کې گویا دی چې خالقه ذوالجلاله د عکسونو مصوره ای په زړونو خبرداره ای د عرش پروردګاره ای د فرش پروردګاره دا واړه واړه هډوکي د لمبو دپاره نه دي دا د نور نه ډکې سترګې د ویستو دپاره نه دي مننه دا د نورو نه ډکې سترګې د ویستو دپاره نه دي په مزغو کې دا رګونه دا د کرښو نشانونه دا به ټول خاورې ایرې شي دا د فکر نشانې به نه د دې نه د هغې شي مننه خپل ماران لړمانان دې بس په خپل حکمت ماړه کا سوي لوي دوزخونه د رحمت په اوبو مړه کا مننه خپل ماران لړمانان دې بس په خپل حکمت ماړه کا سوي لوي دوزخونه د رحمت په اوبو مړه کا د تپش دا تږي غرونه چې په هر څه وي ساړه کا ستا د شنو او سرو مارانو د لس ټکه لړمانو نشته تاب زما امت کې دا زما امت کمزوری چې زما خوا کې ولاړ دی دا چې زما خوا کې ولاړ دی د غضب نه د قربان خو د غضب نه امان غواړي ته په ما څنګه مین یې په ما څنګه مین یې مختورن مې نه کړې دوی ته د کرم غوټې د سپړه مننه د کرم غوټې د سپړه د رحمت باران دی اورا خطا ګناهګار که خطاکار دی ریاکار که زناکار دی دا زما په ډاډ ولاړ دی دا زما په ډاډ ولاړ دی بیا زه هم نظم جنت ته بس زما دغه ارمان دی چې دا واړه خطاکار مې او دا واړه ریاکار مې په جنت کې ور داخل کا ډېر توهین وشو خدایا د قیامت نه دې راتېر شول د لحد نه دې راتېر شول د حساب نه دې راتېر شول د کتاب نه دې راتېر شول بس دې زیړو مشاهدو ته د عزت تاثیر پکار دی بس دې زیړو مشاهدو ته د عزت تاثیر پکار دی چې احساس پکې پیدا شي د جرأت تاثیر پکار دی پرېږده هر یو څیز پرېږده دې مخ ته د جنت تاثیر پکار دی